د دین اسلام ډیرو محترمو معززو مسلمانانو ورونو، دا کم دین اسلام او دا کم مذهب او ملت او دین چې رب العالمین مونږ ته را په برخه کړی دی او دغه شرافت او عزت یې مونږ ته را کړی دی، دا ډیر د یو سماحت او د شفقت د مینې محبت د ورورولۍ د خوږولۍ د همدردۍ دین دی. دا یو داسې دین دی چې یو مسلمان ورور به په مشرق کې هغه په تکلیف کې وي، هغه به په غم کې وي، په در کې وي، مغرب کې مسلمان چې خبرېږي د هغه زړه به ورسره دردېږي. دا یو داسې دین دی موږ له داسې تعلیم را کړی دی، موږ له داسې تربیت را کړی دی چې ټول ورونه ورونه ګرځولي. الله فرمایي انما المؤمنون اخوه، دا ټول مؤمنان دا ورونه دي. دغه دین چې چا منلی دی، په دغه باندې ایمان راوړی دی، د دغه دین عقیده لري، دا به ورور وي د بل مسلمان، دا هیڅ کله کېدلی نشي. عقیده د دین اسلام لري، عقیده په الله لري، ایمان دی په رسول راوړی دی، قرآن مني، او بیا یو ورور مسلمان هغه ته به ته مؤمن نه وې یا به ته مؤمن نه یې او په دغه دین به ته ایمان نه راوړی. دا دعوه به ستا دروغجنی، دا به ستا په خوله باندې یو خبری چې ما ایمان راوړی دی، ما قرآن منلی دی او زه رسول منم، هیڅ کله نشي. ولې دغه دین زموږ داسې دین دی. ټول مذاهب چې په عالم کې څومره دي، څومره ادیان دي، فرق او فرقې او ډلې دي، هغه کې داسې تسامح او دغسې حقوق د انسانیت، د ورورولۍ، د کلیوالۍ دا پکې نشته دی. په هغې کې مذهب پرستي ده، په هغې کې قام پرستي ده، په هغې کې خپل مطلبي ده. اما هر چې دین اسلام دی، دې کې صرف ورورولي ده، دې کې به صرف ستا دشمني او ستا دوستي دا به د الله د وجې نه وي. یو سړی به ستا بدي شي، یو سړي سره به د دشمني، هغه به د الله د وجې نه وي، هغه به د الله د رسول د وجې نه وي، هغه به د قرآن د وجې نه وي. یو سړي سره به ستا محبت وي، هغه سره به ته مینه ساتي، هغه سره به ته ورورولي کې، هغه سره به ناسته پاسته کې، هغه سره به خبرې کې، هغه سره به نورې همدردیانې کې. دا به دا وجه نه شي لکه تا سره احسان کړی، نه، یو راز دی زمونږه، یو حبل او یو رسی ده چې د رب العالمین د طرف نه د اسمان نه موږ ته راکوزه شوې ده او په هغې باندې موږ منګولې لګولي دي چې هغه دین اسلام او قرآن دی. هر کله چې یو انسان کې دغه معنا او دغه ماده نه وفرته، د هغه ورورولي او د هغه دشمني، د هغه محبت د الله او د الله د وجې نه نه و، دا مې یو عام انسان دی. او چرفایان هم شته، همدغه رنګې نور مذاهب او ادیان په دنیا کې ډېر زیات دي، بېشماره. داسې به دا وي دغه کوم دین دعوه چې انسان کوي، دغه دعوې به کاذبه ده، په دې باندې نه ده. د نن ورځ موضوع زما هم دا ده چې دا زموږ دین اسلام د موږ نه څه غواړي. دین اسلام د موږ نه د ورور په مقابل کې څه غواړي. د خپل ورور سره څه وکړه، آیا د هغې سره دشمني وکړه، آیا د هغې سره بغض حسد وکړه، آیا هغې ته تکلیف ورسوه که نه.
هغه سره خوشامنده وکا، هغه سره ښېګړې وکا، هغه سره په غم کې کومک وکا، هغه سره په سختۍ کې ته ودرېږه. دا غواړي قرآن کریم د نبی علیه الصلاة والسلام نصوص ټول هم دغه دی چې بس تاسې ښېګړې وکئ. وتعاونوا على البر والتقوى، الله فرمایي ای بندگانو مؤمنانو کلمه دې ویلې ده دعوه کې یو بل سره به په نیکۍ کې کومک کې، بدۍ کې به د چا سره کومک نه کې. ولو که ستا پلار هم دی، ستا ورور هم دی، ستا زوی هم دی، ستا خپلوان هم دی، په ناروا ولاړ دی، کلکې ته مخالفت وکړه. اول دې مخالف شه. ولې ته چې زما ورور یې، ته چې زما نه میراث وړې، ته چې زما پلار یې، ته چې زما زوی، دا ولې دا حقوق ما ته چا راښودلي دي؟ دا رب العالمین ما ته ښودلی. ستا احترام، ستا حق ما ته الله را کړی دی، د هغې په وجه باندې ته زما ورور یې، ته زما خپلوان یې، او تا سره زه محبت کوم. چې الله محبت، د الله لین، د الله دوستي دا تې وباسي. دغه کفار دي تاسو وینئ چې د هغوی دا قصې نشته، دا خورولینې، دا ورورولینې دا نشته، ټوله ماده پرستي، ټول د دنیا طلب، ټوله معامله ولو که د یوې ورور نه او د مور نه پیدا وي، لیکن د هغوی لین دین ټول هغه په پیسو باندې وي. د دې وجې نه یوه قصه را په یاد شوه. یو ملګري ویله وایي یو کفري ملک ته زه تللی وم، چې دغه امریکا ورته وایي که څه ورته وایي، و یو بس کې زه ولاړو، یو هلک یو شاب ځوان هغه ولاړ و، یوه بوډۍ ښځه راوختله بس ته. چې راوختله وایي دا هلک ورغلی و هغه سره ستړي مشي وکړه او خوشامند یې ورسره وکړه. وایي ما دې تپوس وکړو چې دا څوک ده؟ دې ته وایي زما خواته راغلی. هغه زنانه بل ځای کې ودرېدله، ویې ویله چې دا زما ورور دا مور ده، مور څو کاله کېږي ما نه ده لیدلې. هغه خپل ځای کې اوسېږي، راوځي خپله مزدوري کوي، او زه په بل ځای کې اوسېږم، په دې بس کې مې ولیدله او سره ملاو شو. دا ولې دی په هغه دین باندې نه دی مشرف چې کوم موږ ته الله جل جلاله را نصیب کړی دی. دا چې یو انسان دغسې اخلاق پیدا کړي، دغه تعامل وي د مسلمان سره، او دعوه د دین اسلام کوي، دا په خوله باندې هغه دعوه ده، دا نه ده منظور الله ته. الله فرمایي فاستبقوا الخيرات، ای مسلمانانو نیکۍ کې مخکې والی وکئ. دا بیله خبره ده چې نن سبا معاشره د مسلمانانو هغه هم دې ته رسېدلې ده، ماده پرستۍ ته رسېدلې ده، دنیا لالچ ټول هم دغه شی دی رابطه. دا د ایمان کمزوري ده، دا د انسان بدبختي ده، دا د الله جل جلاله په دین باندې ناشکري ده، دا د قرآن ناشکري ده. دغه عظیم دین، عظیم رب، دغه بې حاجته بې نیازه رب تا باندې دا احسان کړی دی، د دې نه بعد هم سړی کږېږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې دین مې دلته راوړی دی لیلها کنهارها، د هغه شپه د ورځ په شانې رڼا ده، نو ورځ به څومره رڼایي، نو چې په دې رڼا کې هم تړون دي، په دې رڼا کې هم ته لیدل نه کې، په دې رڼا کې هم ته کوږ ګرځي، دا ته بدبخته یي، دا د انسان د بدبختۍ علامه ده. شرع مونږ ته دا درس راکوي چې په مسلمان به پرده اچې، د مسلمان ورور سره کومک وکړه. راشئ نن دې زموږ معاشره دغسې جوړه شي، دغه د صحابو نه مونږ تعلیم واخلو، د تابعینو نه مونږ تعلیم واخلو، د هغوی نقش قدم باندې لاړ شو. راشئ زموږ معاشره دې جوړه نه شي، دا فساد دې زموږ ورک نه شي، دا به ورک شي.
مینه محبت به پیدا شي، د مشر او د کشر احترام به پیدا شي، برکت به په رزق کې راشي، مرضونه به ختم شي او یا به کم شي. دا چې نن نشته، دا ولې موږ د دې عکس شروع کړی دی؟ مسلمان پسې نښتی دی. یو مسلمان د بل مسلمان په ضرر کې سوچ کوي چې دې مسلمان ته څنګه په څه طریقه باندې دا ضرر ورسو. حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي د مسلمان سره ښېګړه کول دا به څومره ثواب لري. نن سبا خو موږ د ښېګړې نه تښتو چې پوه شي دا پلانکې مسلمان یو ورور ما ته را روان دی، په ما باندې به یو خدمت اچوي، یو شل بانې خو ته وکړو. هغه لږ زه نه یم اوزګار، دونه مصروفه یم دایمه. موږ دې ځان پټو چې د یو چا خدمت ونکړو، مګر هغه انسان د هغې خدمت ته ولاړي چې سبا له د هغې نه تمه لرو. هلکه دا به زما په کار شي. زمونږ تعلق د هغه چا سره وي، هغه چا سره رابطه کوو چې د سبا تمه ته لرو. داسې ده که نه ده؟ زه داسې وایم چې ای محترمو مسلمانانو ورونو، دا سبا به زمونږ مشکل راځي او که نه به راځي؟ مشکلات لرې کول او اسانتیا راوستل دا خو د الله په لاس کې دي. ته نیت صفا که منزل اسان، مصیبت به در باندې رانشي، هغې سړي ته به ستا مشکل هم رانشي او د دنیا دپاره تعلق تکلیف به په ځان باندې تېر کړي. غرض مې دا د عزتمندو موږ د دین اسلام چې کوم چوکاټ دی، کومه نقشه موږ ته راکړې ده، هغه موږ عکس کړې ده، یا ترې وتلي او یا پرې پرېږدو. نبي علیه الصلاة والسلام موږ ته داسې درسونه راکړي دي د ورورولۍ په باره کې چې هغه موږ عملي کړو او عملي م کړل نو معاشره زموږ جوړېږي. حدیث کې راغلي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. ای زما امته، یو چا که د یو مسلمان ورور نه یو نفس نه د دنیا یو تکلیف لرې کړ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. سبحان الله. الله جل جلاله به د دې انسان نه د قیامت د ورځې سختۍ نه لرې کړي. دا څومره خوږ حدیث، دا څومره عظیم اجر. ایا داسې اعمال په یو معمولي څیز باندې کول یو مسلمان دی، دا نه ده چې خامخا دې په هغه باندې یو غر پروت وي، غر دې لرې کړي. نه، قربتن یو معمولي شی ولنئ. یو مسلمان ته تکلیف رسېدلی دی، خپه کې غره ولې نه ده، د هغې په ایستلو کې ورسره کومک وکړي. الله جل جلاله به د قیامت سختۍ نه دې تا نه لري. دا ثوابونه چیرته دي؟ موږ ولې دې ثوابونو پسې نه ګرځو؟ دې ثوابونو پسې موږ ولې نه ګرځو؟ دا موږ ولې د ځان نه ورک کړي دي؟ په دې باندې موږ ولې بدې ښکارو؟ دې ته ولې زموږ ملا ماته ده چې د یو مسلمان ورور سره موږ ښېګړه زموږ د لاسه وشي؟ دا ولې؟ دا څه مصیبت او آفت په موږ باندې راغلی دی؟ دا وجه هم دا ده چې د الله د دین نه موږ مخ اړولی دی، موږ وله پوره غاړه نه ده ورکړې، زموږ زړونه نه دي صفا، دا زړونه موږ په قرآن نه دي انځلي، دا زړونه زموږ خیرن دي عزتمندو. کله چې دا زړونه موږ وینځل، دا زنګونه هم ترې لرې کړل. داسې احادیث به د یو مسلمان ورور سره ښېګړه رسول دا به موږ له داسې خوند راکوي، د دې نه به موږ لذت اخلو، په دې به موږ فخر کوو، دې ته به موږ خپل کارونه پرېږدو. یو مسلمان ته تکلیف رسول به دا موږ ته یو عظیم جرم ښکاري، په دې باندې به زموږ بیا سترګې شرمېږي، په دې باندې به موږ ته ډوډۍ خوراک خوند نه راکوي. دا چې کله زموږ زړونه هغه موږ وینځو په ایمان باندې او د هغې صفایي وکړو. بیا فرمایي ومن ستر على مسلم، ای زما امته،
که یو چا په یو مسلمان باندې پرده واچوله ستر الله علیه یوم القیامه، الله به په تا باندې پرده واچوي په ورځ د قیامت کې. سبحان الله. تاسې سوچ وکئ، په یو مسلمان باندې پرده اچول په قیامت کې به الله جل جلاله د ټولو مخلوق په مخامخ په محشر کې په تا باندې پرده واچوي. ستا اسرار او ستا ګناهونه به پټ کړي، تا به ډېر د الله نافرمانۍ کړي. هغه نافرمانۍ به وي چې په هغه تعالی خوند نه درکوي، په هغې شرمېږي. کوم یو مسلمان به کوم یو بنده به چې هغه به د الله مخالفت نه وي کړی په پټه باندې. دا خو ښکاره د الله مخالفت موږ دومره کوو، دا ښکاره مخالفتونه دومره ډېر شوي دي چې هغه دنیا یې نوره ډکه کړه، دنیا یې د فساد نه ډکه کړه. دنیا کې چې څومره فسادونه راځي د دې مخالفتونو د ګناهونو وجه ده. الله فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اے انسانانو، دنیا کې چې څومره په دې بحرونو کې او په دې وچه کې دا فساد خور دی، ګراني ده، مرضونه دي، مصیبتونه دي، آفتونه دي، قتلونه دي، بدبختیانې دي. بما کسبت ایدي الناس، د دې لاسونو د وجې نه دی. الله ظالم نه دی. غرض زما دا دی، دا خو د ظاهر لاسونو باندې دومره ګناهونه دي چې ځمکه موږ د فساد نه ډکه کړه، بحرونو کې فساد دی. پټ به زموږ څومره وي، هر یو انسان ته هغه خپل ځان معلوم دی. دا چې په دنیا کې په یو مسلمان باندې دا پرده واچوله، قیامت کې الله په تا باندې پرده اچوي. پردې مطلب یو خو دې رسوا نه کړي مخلوق ته، دویم دا دی چې بخښنه درته وکړي او جنت ته یې داخل کړي. راشئ، د مسلمانانو معاشره عموما دې حد ته رسېدلې ده. یو مسلمان به چېرته خپله یې ښویېدلي، انسان دی، مسلمان دی، د هغه نه ګناه وشوه، خطا شو، هغه شرقن غربن، پاکستان، افغانستان، داسې نور ملکونه ټول دي خبرې. هلکه وایي ته خبرې پلان کې داسې کار کړی، خبرې پلان کې داسې ویلي دي، خبرې داسې ویلي دي. کور کې قصه کوي، ملګري سره یو ځای کېږي قصه کوي، محفلې حجرې زموږ په هغې باندې ګرمې که نه ګرمې. آیا پرده دې ته وایي؟ مسلمان باندې پرده اچول دی، د مسلمان حق دا دی، د ورورولۍ حق دا دی. الله وایي ته د ورور د مسلمان ورور یې. د دنیا په یو سر کې به یو مسلمان ته ضرر رسېږي، د دنیا په بل سر کې به هغه ته تکلیف رسېږي ورسره. آیا دغه پرده دا تاله خوند درکوي چې دغه انسان خپله شي؟ هر یو سړی دی خپل ځان او ګریوان کې سوچ وکړي، ستا خپه خوی شي، تا نه یې ګناه وشي. آیا تاله خوند درکوي چې دا نورو مسلمانانو ته خور شي؟ نه، دغسې بل مسلمان هم وي. لیکن افسوس دا دی، لکه مخکې ما وویله، دغه کوم دین اسلام چې موږ ته الله را کړی دی، کوم اخلاق او آداب چې موږ ته را ښودلي دي، هغه موږ ارتلي دي. د څه د وجې نه؟ بله وجه نشته عزتمندو، همدغه دنیا د معمولي قسم په الله کړ، دې دنیا دومره قیمت لرو، زما دې په الله قسم وي، که دا دنیا دومره قیمت لري، دونه ارزښت لري چې دونه سړی په ځان باندې سوره کړي. د دنیا مثال زه اکثر هم دغسې ورکوم، د سبلۍ د خپلې ته ګورم، اکثر دا ټوله دنیا هم دغسې مثال لري لکه دا سپلۍ او سپړه چې ستا خپو ده، دقه قیمت بیا ته پرې ګرځه. دغه سپړه او سپلۍ او بوټ که تا د خپو لاندې کړه، تا له فایده درکوي، تا به د غنو نه بچ کړي، خپه به دې محفوظ کړي، ته به بې سورې، ته به دې فایده والې. لیکن یو سړی دی هغه دا سپړه راوالي، بوټ راوالي، په سر یې کېږدي یا په ولي کېږدي او روان یې خپې بل دې څه وکړه؟ فایده یې واخیستله؟ نه، ځان ته یې تکلیف ورسي.
دقه بوټ دی موږ را په سر کلی دی په سر م یخی دی جنګ هم دی خپې م وسولې په اور کې خپې م وشلېدلې هغه بوټ موږ په ولې ایښی دی په دې لانجه ده تا سره دی او ما سره دی دنیا کته او دنیا پورته د الله بندګانو دنیا وپېژنئ دا فانی ده دا روانه ده بیا سبا له افسوس دی ارمان دی که دا دنیا ختمه نشي ته دې روانې ایا څومره مسلمانان مونږ په دې خپلو لاسونو باندې هغه کته کړل نبي علیه السلام فرمایي چې دا ستاسو کفا بالموت واعظا د نبي علیه الصلاة والسلام دوه خبرې یوه کلمه د ټولو صحابو دپاره وعظ و نصیحتو هغه یې تپن واغس او موږ یې په زرهاو احادیث هغه پړاو هغه لولو په جوماتونو کې راته لوستل کېږي درسونه راته کېږي عبرت دې نه اخلو نه پوهېږم دا ولې دې زموږ زړونه باندې څه شوي دي کم آفت مصیبت په دې باندې راولېدلی دی دا ولې نه خلاصېږي دا ولې نه نرمېږي دې کې دا شفقت دې کې دا رحم ورورولي ولې نه پیدا کېږي دا ولې د اوسپنو نه کلک شول دا څه وجه ده څه علت دی نه نرمېږي همدقه وجه ده دنیا ده عزتمندو نن ورور د ورور سره په دنیا باندې وران دی ورانېږي ورسره کلیوال سره پرې ورانېږي دوست سره پرې ورانېږي داسې ده که نه ده د ورور د ملګري لحاظ موږ په هر څه کې کوو هغه به د الله ناروا کوي مخالفت کوي هغه منتقاد نه راځي مشکل نشته هلکه دا د الله مخالفت کوي ته ولې دې سره ګرځې ستا د رب مخالفت یې وکړو ته ورسره ناست یې مجلس کې بس څوک یار دوستي ده دقه دوست د الله په مخالفت کې ولاړي ستا په مخامخ باندې د الله مخالفت کوي څه نشته لیکن که تا سره په یوه روپۍ باندې لانجه راله کړه ولا که ورته پرېږدي کنځلو ته ورسره وځي خبرې ورسره بندې کور دا ورسره پرېږدي دا ولې د دنیا په وجه باندې تر هم زه بار بار بیا وایم چې دنیا ډېر معمولي شی دی دا یو سکه ده سکه الله فرمایي متاع کله وی لعب دا خو لوبه ده کله وی لهون سبحان الله مختلف تعبیرات کوي الله دا دنیا یو لوبه ده لوبه یو لهوه ده ماشومان یو لوبې کوي سیل په غاړه باندې ډېرکۍ شګې جوړېږي بې ته ورانې کېږي په دقه ډېرکو باندې موږ مصروفه یو ځانونه هم مصروفه کړي دي عمرونه هم پې تباه کړي محترمو ځانونه وپېژنئ زمون مخې ته ډېر مقامات را روان دي ډېر مقامات دغه د کوم وخت نه شروع کېږي کله چې ستا دا روح د دې ځای نه وختل بیا سړي ته پته لګېږي فبصرك اليوم حديد الله فرمایي سترګې دې اوس بنا شوې اوس لیدل وکړل سترګې دې د اوسپنو په شانې اوس لیدل کوي مخکې خو پټې وي حقایق به یې سړی دغه ملائک چې تا ته ودرېږي دغه روح د نه راوباسي او دا کومې ملایکې چې 10 کاله 40 کاله 50 کاله او 20 کاله ستا د اعمال د شپې او د ورځې لیکلي دي دا درته دې مخې ته درواړتی بیا به تا ته پته ولګي تا ته بیا پته ولګي چې آیا ما له اوس څه فایده راکړه هغه ورور فایده راکړه هغه مال فایده راکړه هغه نسب فایده راکړه نه بیا به جاړې بیا به جړه فایده نه درکوي د دې وجې نه محترمو زما مقصد دا نه ده چې دنیا پرېږدئ دنیا وګټئ دنیا کسب کوئ حلال کسب وکئ زر حرامې ګټي اتانې وګټه حلالي الله تعالی دا نه وایي چې ته خامخا رزق وګټه او ډېرې وګټه نه خپل وس مطابق کوشش وکړه کوشش وکړه
فایده دې نه کړه مرګ به تراشي که نو مړ به شي د دین لپاره فایده وي یا الله ولې رزق خو پیدا نشته او روح رانه وخته خلاص الله ډېر غیرتي ذات دی جنتونه به د هغې په مقابل درکړي دا لا موږ دې حد ته هم نه رسېدلي او لګوي په نارواو کې د څه لپاره یې ګټو څه پې کوو له لانده لګوي حرام نه ګورو پردی مال نه ګورو صرف دا ده چې یو شی پیدا کړو دی جب ته راواچوو او ولاکه دا زیاته شي حرام مال هېڅکله نه زیاتېږي بلکې داسې وایم حلال مال دی لیکن داسې به نه کوې چې دین دې پرېښی او هغې پسې منډې د دې وجې نه د صحابو دغه به دا و هغې نه نقل دي دومره به ځان نه ستړی کوې چې د شپې بیا راپاڅېدی نه شي دا خو پرېږده خو عادي خبره ده دومره به د ورځې حلال کسب دپاره کار هم نه کوې چې بیا د شپې د الله عبادت ته نه شي راپاڅېدلی ځکه ته خو د الله د دین نه واړولې ایا د دغې دوو رکعاتو قیامت تا ته معلوم دی الله ته د شپې راپاڅېدل دې قیامت چا ته معلوم دی د دنیا په یو معمولي څیز باندې هغه تا د ځان نه هغې نه یې ځان نه محروم او دا چې بیا فرض مونځ نه پسې لاړ شي سهار مونځ ته نه شي راپاڅېدلی ولې بند دې ستړی دی د اول یې ستړی دی مسلمان سره یې ښېګړه کړې ده مسلمان ورور په مشکل کې ګرځېدلی نه دې بربادې دنیا پسې ګرځېدلی ستړی دی سهار مونځ هغه نه شي کولی محترمو ځان وپېژنئ دنیا فاني ده دنیا روانه ده د ډېرو نه لاړه هېڅ یې ونه تلل د پاسه پې خاورې پرتې دي ښي طرف ته یې خاورې دي چپ طرف ته یې خاورې دي خپو ته یې خاورې دي او سر ته یې خاورې دي بالښ یې د خاورو دی تاسو سوچ وکئ احادیث ما ویله چې نبي علیه الصلاة والسلام خپلو ملګرو ته ویلي چې کفا بالموت واعظا ای زما ملګرو دا خبره واورئ یره نه کوي دا مرګ کافي وعظ دی خلاص دا مرګ چې په یو ورور سا باندې رالی تا سره ګرځېده نن او سبا لاړ او خښ دې کړو دا پوره وعظ دی هغه ډېر هوښیار خلک صحابه دقه وعظ دا یوه خبره د هغوی په دې ذهن کې کېناستله او تر مرګونو پورې تر مرګه پورې هغوی په دې باندې عمل کړی و موږ ته احادیث بیانېږي قرآنونه بیانېږي دا ذهن هم نه خلاصېږي زم دا وایم محترمو چې دغه مرګ زموږ دپاره کافي دی دا دنیا فاني ده ځوان هم روان بوډا هم روان کشر مشر ټول روان بیا د سلفو د صحابو طریقه به دا وایي عبدالله بن عباس فرمایي کله چې به یو کس په صحابو کې په تابعینو کې سلفو کې 40 کالو ته ورسېدو تفرغ لعبادته هغه به د دنیا کارونه پرېښوستل عبادت ته به بسم الله وتعالی سبحان الله زموږ چې 40 کلن شو زری ته اوس جوړ شو دیړی ته اوس جوړ شو خدمت ته اوس جوړ شو اوسه پورې ښه نه پوهېده 40 کلنۍ کې عقل پوره کېږي زمونږ چې عقل پوره شي دنیا ته بس بیا رابړي وو د انسان چې عقل پوره شي اخرت ته د صحابو چې عقل پوره شو هغوی به اخرت ته توجه کوله بیا په بل حدیث کې راغلی دی نبي علیه السلام فرمایي چې کله یو انسان 80 کالو ته ورسي دغه انسان عذر الله په نسبت باندې نشته صحیح حدیث دی بخاري 80 کالو ته ورسېدلی بس داسې نه چې مخکې ستا عذر خدا اعلی غټ عمر دی 80 کاله او ته بیا هم دنیا پسې ګرځي دنیا لالچ راغستی و آخرت د نه ير دی قبر د نه ير دی ګیره دې سپینه شوه سر دې سپین شه د الله بنده او تم بیا وایې چې هلکه دنیا کې به زه شپې کوم دنیا د شپو ځای نه دی عزتمندو دا یو کنډر دی دې کې داسې وخت تېر کوي لکه چا کرې څوک نظموي
دغسې ځانونه وپېژنئ محترمو. هغومره کسب وکئ چې ستاسو دا خېټې پرې رابندې شي. نور د الله عبادت ته هغه ملاګانې وتړئ. غرض زما دا و چې زمونږ کم دین اسلام مونږ ته الله جل جلاله را په نصیب کړی دی، دا ډېر د ورورولۍ، د تسامح، د شفقت د دې دین دی، لیکن هغه مونږ عکس کړی دی. یو حدیث ما ویله، ډېر احادیثو په دې باب کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په ورور مسلم باندې تا پرده واچوله، قیامت کې در باندې زه پرده اچوم. دې باندې مونږ ولې عمل نه کوو؟ دا ولې به باندې څه اسمان راولېدلی ده چې په دې باندې عمل نه کوو؟ مسلمان ته یو مشکل یو ګناه دې وشوه، بس لګیا به ټلیفون به کوو، هلکه پلانکي داسې کار کړی دی، پلانکي داسې کړی دی. ای د الله بنده مسلمان نه یي، قیامت نه مني، ته خپل ګناهونه خپل نقصانات نه لري، الله به ستا دا رسوا کړي. که په دنیا کې رسوا نه کړي نو قیامت کې دې رسوا کوي. دا په ځان باندې پرده هغه اچول دي. همدغه رنګې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان فی عون اخیه المسلم، که څوک د یو مسلمان ورور په کومک کې ووته، کان الله فی عونه، الله د انسان په عون او کومک کې روان دی. دا ولې موږ نه کوو؟ باید چې دا موږ وکړو. دا موږ کله کوو؟ زموږ عمرونه څومره لاړ؟ 1.50 او 50 او 50 درسي. دا به کله کوو؟ دې ته د اوسه نه رابډې وال کول پکار دي. د رب العالمین یو کریم ذات دی، د هغې کرم او د هغې سخا او رحمت د هغې انتها نشته. یو یې د کرم، یو یې د هغه د رحم نمونه دا ده چې هغه خاتمې ته ګوري. سبحان الله. انما الاعمال بالخواتم، یو حدیث کې دي دار و مدار او اعتبار چې وي خاتمې ته وي. یو انسان به ګناهونه به کړي، ګناهونه کې به کفر به کړی، شرک به کړی، آخر وخت کې توبه الله توبه سي. یا الله پښیمانه یم، ظلم مې وکړو، ستا مخالفت مې وکړو، توبه وباسم، الله پرې رحم کړي، خاتمې ته ګوري. که چېرته داسې نه وي اول وخت نه موږ ګناه کوله او ټاپې را باندې لګوله او هغه یې ثبت کوله، دا دې وکړه، دا دې په 20 کلنۍ کې کړې ده، او دا دې په 30 کلنۍ کې کړې ده، او دا دې په پلانکي کې کړې ده، او نه ختموله، دا به لوی مصیبتونه ده. دا مشکل هغه نشته. غرض زما دا دی څومره ګناهونه چې چا کړي، اوس چې توبه وباسه، الله مهربانه ذات دی، هغه له ختموي. د دې نه بعد ځانونه وپېژنو، ځانونه اوده نه کوي. محترمو، دغه مرګ هغه اوده نه دی، دا سکندونه زموږ شمارل شوي دي. سکندونه زموږ ژوند د سکندونو دی. داسې نه چې لکه موږ سهار خوب وکړو او راپاڅېږو، هلکه دا شپه م ډېره ښه تېره کړه، تکلیف راته نه و دا نه. نه، د الله بندې موږ یو طرف ته روان یو، محشر ورته وایي، قیامت ورته وایي. قرآن کې الله فرمایي 50,000 سنه، 50,000 کاله ورځ ده. ای مسلمانانو 50,000 دا په خوله یادېږي، 50,000 کاله ورځ ده. دې کې به ولاړې، تکلیف چاته دی؟ ما ته دی. رب العالمین هر څه موږ ته رالیږلي، موږ یې خبر کړي و د مخکې نه. یوم یجعل الولدان شیبا، ماشومان که چېرته یې بوډاګان به شیبه کېږي. حاملدارې ښځې هغه به خپل حملونه وغورځوي. وترى الناس سکارا، خلک به نشئ، نشه به نه یې، سرګردانه به یې. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. ورور د ورور نه منډه، د ښځې نه منډه، پلار نه منډه، د زوی نه منډه. دا مونږ ته پته نه لګي. دا مونږ څنګه وایو چې سړی به د خپل پلار نه تښتي، د ورور نه به تښتي. زه کله یو مثال ورکوم. د دنیا کې معمولي زلزله که شي، که ستاسو خیال وي، د شپې ناڅاپه زلزله شي او ډېره شي، هر یو سړی په منډه وي. سړی نه پلار ته سوچي، نه ښځې ته سوچي، هر یو سړی وځي. همدغه رنګې کې یو علاقه کې یو بم وغورځېږي، ډزه شي، هر سړی بس خپل سر لاندې کړی.
دا خو معمولي یو ادنا مثال ما ورکو د قیامت هغه لمبې دي کلا انها لظى نزاعة للشوا لمبې دي سرمنې ناړی سرمنې وړې خبرې نه دي سرمنې لولي کوي دغه وخت به سړی ولې نه تښتي دا سرمنې زمونږ ولې ولي کېږي دا مونږ ولې الله العیاذ بالله ظلم کوي نه مونږ لګوي د دې ځایه د دې ځای نه لګوي خپل ځان لپاره دا اعمال کوو ښه راته پته د قیامت را روان دی حساب کتاب دی دا شته دی او بیا هم لګوي غیبت مه کوه په دې باندې الله عذاب درکوي لګوي کوو مسلمان ته ضرر مه رسوه لګوي کوو ناروا مه کوه کوو حرام مه کوه کوو خپله لګوي چې لاړ شو او دې اعمالو سره بیا هغه سړی مخ کېږي عزتمندو دغه درنه ورځ دا په ټولو باندې را روانه ده او دغه حقیقت په ټولو باندې هغه را روان دی قیامت را روان دی دا زموږه خبره نه ده د یوسف یعقوب علیه السلام په هغه صورت کې علما مفسرینو لیکلي دي هغه ورونو یعقوب علیه السلام ته وویله چې زموږ دپاره اوس بخښنه وغواړه کله چې هغه یو ځای شو هغه ورته دعا وکړه چې الله دې په تاسو باندې سکرات الموت د ځمکدن سختي اسانه کړي دا دعا یې ورته وکړه نور یې ورته ولې ونه کړه دا یو سخت مرحله ده په موږ باندې را روانه ده د دغې دپاره عزتمندو هغه تیاری کول پکار دي هر یو سړی عاقل د دنیا دپاره هر یو موږ وخیري د دنیا دپاره ټماټر کاخلو یو کیلو دوه درې دوکانه هغه دس کوو هلته په 10 روپۍ ده په ډېرې ولو کو ډېر مزله مصرف کړو 1 روپۍ راته پاتې کېږي که زوی دې چېرته ودې لېږو ټماټر دې راوړو خوساو دونه زغلول ورکړي منډه وله ورکړي کنځلې به ورته وکړي ولې ته نه پوهېږې عقل دې کار نه کوي دقه زوی دې ناروا کوي زه یو خبره اخري خبره کوم او بار بار یې کوم اکثر زمونږ اولاد او نسل چې ناروا کوي او پلار به سکوت کوي غلی دا ګوره د بچي سره احسان نه دی دا غټ ظلم دی محترمو د خپل اولاد سره ظلم ونه کوي بچی دې ناروا کوي ته پې صبر کې دا خو ښېګړه نه ده جهنم تیار دی ناروا کوي منې که بچي یې وتې هډوکي دې ماتوم سبا یې په قیامت کې دله ماتوي زه دله دلته ماتوم سم شه مخالفت مه کوه دغه ستا وال دا کار د هغه لپاره نصیحت دی لیکن موږ پرېښي دي نه بس ځواني ده لوفر سره ګرځي ځواني ده ناروا کوي ځواني ده الله دا هغه نه پوهېږي عزتمندو هغه په ځان نه پوهېږي د هغې تربیت الله تا ته درکړی دی او ته محمل کړي د خپلو اولادو باندې کشرانو باندې دا شفقت وکړي د دغې اور نه هغه بچ کوي او کنه په قیامت کې تم پینول کیږي او سبا لا غم پینول کیږي الله جل جلاله دې هم باندې رحم وکړي الله جل جلاله دې مونږ دغه سختیانو نه هغه بچ کړي او الله جل جلاله دې زمونږ زړونه صفا کړي او نرم کړي مینه محبت دې په مونږ کې پیدا کړي بغض او دا نور مرزونه دا ټول الله زمونږ نه وساتي زمونږ ورورولي او دوستي دي الله د خپل رضا د وجنه وګرځي د دنیا د وجنه